بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مه شوئ یم. ملګرو، په ننني کلاس کې مې ستاسو دپاره ډېر مهم ټکي راوړي دي. په دې کې چې تاسو کوم وکیبلري ده هغه موږ سره سمپل وکیبلري ده. که تاسو غواړئ چې آیلټس والا کوم انګلیش وایي هغه موږ زده کړو، نو د هغې چې کوم وکیبلري ده هغه څنګه وکیبلري استعمالوي نو هغه هم ستاسو دپاره ما په دې کلاس کې راوړی. په دې کې بیا زه تاسو ته زده کوم. تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ. که په چینل باندې نه اوسئ نو چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره څه دی؟ بیګین. بیګین څه ته وایي؟ شروع کولو ته. او دې دپاره چې کوم ښه ورډ موږ استعمالوو هغه موږ سره څه دی؟ کامنس. کامنس. اینډ. اینډ څه ته وایي؟ اینډ وایي ختمولو ته، یو څیز ختمولو ته. نو د دې چې کوم موږ سره ښه ورډ راسه دی، یعنې د آیلټس چې کوم وکیبلري د هغې کې ورته موږ وایي ټرمینیټ. ټرمینیټ او د اینډ مطلب دی ختمول. هیپي. هیپي څه ته وایي؟ خوشحاله ته. خو دې دپاره چې کوم موږ وړ استعمالوو هغه دی کنټینټ. یعنې کنټینټ چې تاسو ته کله په یو کنټکسټ کې څوک استعمال کړي نو د دې مطلب هم هیپي راتلی شي. سیډ. سیډ څه ته وایي؟ سیډ موږ هغه کس ته وایي چې څوک ډېر خفه وي، یعنې خفګان. ډال فلم ورته وایي موږ په انګلیش کې. او دې دپاره چې کوم موږ وړ استعمالوو هغه دی میلنکلي. میلنکلي څه ته وایي؟ یعنې دا هم سیډ ته وایي. په آیلټس کې چې کوم وکیبلري موږ استعمالوو هغه نه وایي چې سیډ، هغه وایي میلنکلي. سمارټ. سمارټ څه ته وایي؟ سمارټ موږ هغه کس ته وایي چې څوک کم کس ډېر تکړه ډېر پوهه وي. دې دپاره چې موږ په آیلټس کې کوم وکیبلري استعمالوو هغه دی موږ سره انټیلیجنټ. ریچ. ریچ څه ته وایي؟ ریچ وایي مالداره ده. نو دې دپاره چې کوم ښه ورډ دی هغه موږ په آیلټس وکیبلري کې استعمالوو هغه موږ سره څه دی؟ ایفلوینټ. ایفلوینټ. پور. پور څه ته وایي؟ پور موږ هغه کس ته وایي چې کوم کس ډېر زیات غریب وي. او د دې لپاره چې کوم ورډ دی هغه دی موږ سره ډیسټیټیوټ. ډیسټیټیوټ چې کومه دی دا هم غریب ته وایي. بل موږ سره څه دی؟ فاسټ. فاسټ څه ته وایي؟ یعنې تیز ته. یعنې موږ وایي دا فاسټ بالر دی. فاسټ بالر مطلب څه دی؟ تیز بالر. نو دې لپاره چې کوم موږ ورډ استعمالوو هغه موږ سره څه دی؟ ریپډ. ریپډ او فاسټ چې کومه دی دا دواړه څه ته وایي؟ دا موږ تیز ته وایي. سلو. سلو څه ته وایي؟ سلو چې کومه دی موږ په مزه وایي. دې دپاره چې کوم ښه ورډ موږ استعمالوو د آیلټس وکیبلري که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ګریجول څه ته وایي نو تاسو ورته ویل شي چې ګریجول هم چې کومه دی څه ته وایي؟ یعنې په مزه مزه. سلو. سمال. سمال څه ته وایي؟ سمال موږ وایي وړوکي ته. وړوکي ته. نو دې لپاره چې کوم موږ وړ استعمالوو هغه دی موږ سره ماینیوټ. ماینیوټ څه ته وایي؟ ماینیوټ چې کومه دی دا خو موږ ډېر سمال ته وایي، یعنې ډېر وړوکي ته وایي. یو څیز چې وړوکی هغه لپاره تاسو په انګلیش کې کوم ورډ استعمالوئ هغه دی موږ سره سمایل او ماینیوټ. بیګ. بیګ څه ته وایي؟ بیګ چې کومه دی دا موږ غټ ته وایي. او دې لپاره چې کوم موږ ورډ استعمالوو هغه موږ سره څه دی؟ انارمس. دې د بیګ ته موږ جایګنټیک هم ویلی شو، هیوج هم ورته ویلی شو، میسیو هم ورته ویلی شو، خو تاسو انارمس دلته زده کوئ. اولډ. اولډ څه ته وایي؟ اولډ چې کومه دی دا موږ زوړ ته وایي، یعنې د یو څیز عمر ډېر وي هغې ته موږ په انګلیش کې وایي اولډ. خو دې دپاره چې کوم موږ ورډ استعمالوو په آیلټس وکیبلري کې یعنې ښه وکیبلري نو دې ته بیا موږ اولډ نه وایي، دې ته بیا موږ انشنټ وایي. انشنټ او اولډ چې کومه دی دا موږ هغه څیز ته وایي، هغه کس ته وایي چې د چې شي یو څیز عمر ډېر زوړ وي، پخوا زمانې والی. نیو. نیو څه ته وایي؟ نیو چې کومه دی دا موږ نوي ته وایي، یعنې یو څیز چې نوی کله تاسو چپړې ځان له والی، کپړې والی، ګاړی والی، څه هم والی نوی نو هغې ته موږ په انګلیش کې وایي نیو. خو دې دپاره چې په آیلټس کې کوم وکیبلري موږ استعمالوو هغه موږ سره څه دی؟ ناول. ناول څه ته وایي؟ ناول چې کومه دی یو څیز نوي ته وایي، یعنې هغه څیز چې کوم موږ سره ډېر نوی نو هغې ته موږ وایي ناول. نایس. نایس څه ته وایي؟ نایس چې کومه دی موږ ډېر ښه ته وایي، یعنې یو څیز یې ډېر ښه نو هغې ته موږ وایي نایس. خو دې دپاره موږ په انګلیش کې چې کوم ورډ استعمالوو هغه موږ سره څه دی؟ امیبل. امیبل چې کومه دی ښه ته وایي، یعنې که ته وایي چې دا کس ډېر ښه دی نو دې دپاره چې تاسو کوم ورډ استعمالوئ د ښه دپاره تاسو ویلی شئ هی از امیبل بوای، هغه یو ډېر ښه کس دی. ملګرو، زموږ مقصد دا دی چې ستاسو دپاره داسې وکیبلري راوړو چې که چېرته تاسو یو پوډکاسټ ګورئ په انګلیش کې، یو ویډیو ګورئ، څه هم ګورئ چې او یا تاسو سره څوک انګلیش وایي نو که هغه نه تاسو چېرته داسې سخت ورډ اورئ نو دا به هم تاسو له بیا درځي. نو تاسو کوشش کوئ چې کلاس تر پایه پورې ګورئ او زموږ ویډیوګانې چې کومه دی هغه هم در سره لایک کوئ. ملګرو، نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، اباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.